دغه هغه ګیټ نه دی چې تا ما ته راښولی هو د هغه دی. راځه ته ما زر وټکو خلاص دی بیا هم ښه دی ور وټکو شنه سهار دا ګیټ ولس په زوره ټکی څوک دی السلام علیکم. جوړ په خیر. جوړ په خیر. څنګه شیخ خیرات دی؟ عجب سړی مشه. تکړه تازه. څنګه شیخ خیرات دی کراري ده. جوړ اوسې موږ د اساس نوي همسایګان یو. ووایه چې پیژنم دې دا اوس 2 ورځې کېږي په مسجد کې دې وینم دوی ویل نوي همسایګان راغلي نو دغه زما ملګري راته ویل ول ته در ځای وایه د سره وینو څو مهمې خبرې مې درسره کولې خدای دې خیر کړي راځي 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 کوټه ته راځي څه راځي راسي کوټې ته راسي ورځي ورځي څوک نشته ورځه بسم الله تاسو د لیک شنې سره زه به چای درته یا مننه چای به نه کوو یو بانډار به پر جوړ شي خیر چای اوسې شي خیر اوسې تیار پرې اوس د کوره بس چې راوتلو چای مو وڅښل نو دا هغه ځوان دی د خیره سره هغه دغه ځوان دی ښه ښه ډېر ښه انشاءالله د رنګ هم داسې ډېر ښه مسلمان سړی معلومیږي خدای دې خیر کړي نو خبره داسې د ځوانه موږ خو دا مالیې ته نوي راغلي یو نو چا سره ډېر شناخت نه لرو ووه خبر شوم مې درته وویل سرای رانیوئ نو ده راته وویل دا داسې ښه ځوان دی دلته یو موضوع ده زموږ نو غوښتل مو چې یو ښه سړي سره دغه معلومات وکړو دلته په لاس راکړل دغه په دا مالۍ کې چې زه وینم نو ښه 5 وخته لمونځ کوي ښه هره خوا برابره ده را به دا خبره به د ده سره شي نو خبره به د ده سره شریکه کړو داسې شرمېږم هم څه خیر یا داسې د کشر ورور په پیسې راته ووایه مننه موږ دوستي مو کوله نو همده ته ویلم داسې یو ځوان چې مثلا څه نه څه تعلیم ولري یو کار و ژوند یې برابر یو لمونځ او اودس یې پر وخت وي که نه رښتیا هم حاجي صاحب چې وویل لمونځ ورشئ شکر کوه او داسې ژوند و کار و کتار یې هم برابر وي مثلا د ډېرو پیسو شکر دی نه یې هواداره لا پیسې هم لرم فقط یو هغه ګزاره ولري ښه کورنۍ یې نو په دغسې ځوان پسې ګرځېدلو چې دا دوستي ورسره وکړو نو ده ته را معرفي کړلې ول دغه ځوان دی مثلا کار ته ځي ښه یو کوچنی موټرګۍ لري ځي و راځي دکان و مثلا لمونځ و اودس دا هر څه یې برابر دي په قد و په قامت برابر دی مثلا نه شکر دی مایوبه دی ګډ و لاس مات و بل و سوادار دا خو لا بله شابش نو په دې خاطر باره رالو تا ته نو دغه مشوره مو ستا سره کوله دا دوستي پر برابر داسې دی هغه زموږ حاجي صاحب زما پلار اوس یو ګړی در مخه ووتی نو چې لږ ګړی در مخه راغلی وای خیر کې خو دغه موضوع دا خبرې چې په ګډه سوي وای حاجي صاحب ناست وای نو ښه و بره د چیش پر برابر دغه دا د دوستي و دا د واده و دا خبرې په ګډه سوي وای ښه و سر مو نس خلاص لږ چې سره دغه دی موږ وایو په یو داسې ځوان پسې دول راځه معلومات وکړو نو تا ته رالو چې هم ښه لمونځګزارئ هم یو کار روزګار یې برابر یي هم په قد و قامت برابر یي یو مایوبه و شی مینې سره نو په دا خاطر موږ د دوستي دپاره خدای خیر ورکړي والله بس نو موږ دغسې یو ځوان په کار و ښه ژوند هر ځای چې یي ښه ژوند مهم دی رښتیا هم نو دغه رقم لکه دا موږ چې در یاد کړي داسې ځوان به تا ته نه در معلوم په دا مالې کې څه مطلب دا چې ځوانه که دغه حاجي صاحب چې ویله چې ښه سوادار یې ښه 5 وخته لمونځ کوي کاروبار یې معلوم وي داسې ځوان پسې ورګوره چې شي زه نه یم نو یا داسې ځوان پسې راګوره لکه دا موږ چې یاد کړي چې تعلیم ولري ښه ولې زه چش په نظر ته راغلی یم زه خلکو ته ودونه ورکوم پر ما هم د چش شک راغلی دی ته چې زه د هندوانو پنډت یم واده رام کور ودان ولاړ سي پور سیالي مشتنه ښوولې داسې ځوان ما پیدا کړه په ځوان ولاړ سه بیخي دا نوي همسایګان یې سکنې یوه خوا مې ولاړ کړه پرې ایښی وای دا بوسه در سره ولاړ سه پورته ساله ځئ ولاړ سه هله خطا وتلې وې مرزه الله را روان دي پر ما ته چې شک راغی زه اوس په کلي کې ګرځم خلکو ته به ودونه ور پیدا کوم ښه ښه ځوانان ور پیدا کوم ولې
ګرده ورځ یې را خرابه کړه. ماشول په اوبو کې هم څراغ ولګېد، سړی والا کارونه سم سوه. هغه دوی راغلي وه ډره یې راول، د بل چا دپاره مړه کار ته راغلي وه ما ته